کله چې د ملا فضل الرحمن زوی په جذبه کې راسي او بیا نه پوهېږي چې څه وایم. په باجوړ کې هم غواړي، په تیرا کې هم غواړي، او تاسو د نظریې خلک هغه خلک چې محدود ذهن لرئ، تاسو په یو علاقه کې امن غواړئ، مونږ یې په ټوله دنیا کې غواړو، او مونږ امن صرف انسان له نه غواړو، مونږ امن ځناور له هم غواړو، او د پلان څخه چیلې له هم غواړو. نو د ملا فضل الرحمن زویه د فرانس چلۍ ته امن مه غواړه، ورسه هیرا منډۍ کې امن وغواړه، هیرا منډۍ ته امن وغواړه، هیرا منډۍ کې چې دا کوم کاروبارونه دي دوی ته امن وغواړه، ورسه اقبال پلازې ته د امن وغواړه، هلته چې دا کوم مخلوق اوسېږي دوی دپاره امن وغواړه، دا پښتونخوا کې روان ظلمونه چې دي دوی لپاره امن وغواړه. که ته لږ هم ځان ته انسان وایي او انسانیت ته احترام وایي، مسلمانۍ خو ډېره لرې خبره ده، ځکه تاسو خو اصلي د خپل فضل الرحمن او مفتي پلانکی او مفتي بیسانکی او د دوی بندګان یې. تاسو خو د خدای بندګان نه یې، نه د خدای لپاره، نه د رسول لپاره، نه د قرآن نه فیصله کوئ، تاسو خو د دوی لپاره بندګي کوئ، تاسو خو د دوی بندګان یې. که دوی وایي چې اسرائیل مسلمانان دي تاسې ورسره منئ، که دوی وایي چې اسرائیل بد خلک دي تاسې ورسره منئ. یعنې هر څه چې ستاسو پوځ او ستاسو دغه جعلي پیران چې کوم دي، جعلي شیخان هم چې کوم دي، جعلي مفتیان هم چې کوم دي، کوم دا وایي دا منئ. دې نه علاوه تاسو نه له اسلامه خبر یې، نه له دین نه خبر یې، فقط نوم د مسلمانۍ در باندې ده او دغه ګیر او برېت هم پرېښي، او دا خو ډېرو خلکو پرېښي، یوازې په ګیر او برېتو خو سړی نه مسلمانېږي او نه ایمان تازه کېږي. دغه شکل ته دې ته یو ځل وګوره، دغه نه دې پته لګېږي ستاسو خبره. د فرانس چلۍ پرېږده، ته خپل هغه پاکستان کې چې دی اولادونه د اولاد صرف په مور سره غلط کار کړی دی، هغوی ته ولې امن نه غواړئ؟ هغه خور سره ستاسو په ټلویزیونونو باندې نشر شوي دي، موږ نه دي نشر کړي، په ټلویزیونونو باندې ولې هغوی ته امن نه غواړئ؟ ته یو ځل د هغوی غږ پورته کړه. خو ښکاره ده چې ته د غلام یې، او هغوی چې هر جګ در باندې خوري ته به یې خورې، ځکه ته خو حیثیت نه لرې، ستا خپل ته حیثیت نسته، په همدې چغو ځان ساتې، په همدې چغو باندې مدرسې کې کومه نیمه ډوډۍ درکوي، بس خلاص نور خو ته هېڅ پرځم نه یې او نه بل ځای کې کار کوي. کله چې د ملا فضل الرحمن زوی په جذبه کې راسي او بیا نه پوهېږي چې څه وایم. په باجوړ کې هم غواړي، په تیرا کې هم غواړي، او تاسو د نظریې خلک هغه خلک چې محدود ذهن لرئ، تاسو په یو علاقه کې امن غواړئ، مونږ یې په ټوله دنیا کې غواړو، او مونږ امن صرف انسان له نه غواړو، مونږ امن ځناور له هم غواړو، او د پلان څخه چیلې له هم غواړو. نو د ملا فضل الرحمن زویه د فرانس چلۍ ته امن مه غواړه، ورسه هیرا منډۍ کې امن وغواړه، هیرا منډۍ ته امن وغواړه، یا منډۍ کې چې دا کوم کاروبارونه دي دوی ته امن وغواړه، ورسه اقبال پلازې ته د امن وغواړه، هلته چې دا کوم مخلوق اوسېږي دوی دپاره امن وغواړه، دا پښتونخوا کې روان ظلمونه چې دي دوی لپاره امن وغواړه. که ته لږ هم ځان ته انسان وایي او انسانیت ته احترام وایي، مسلمانۍ خو ډېره لرې خبره ده، ځکه تاسو خو اصلي د خپل فضل الرحمن او مفتي پلانکی او مفتي بیسانکی او د دوی بندګان یې. تاسو خو د خدای بندګان نه یې، نه د خدای لپاره، نه د رسول لپاره، نه د قرآن نه فیصله کوئ، تاسو خو د دوی لپاره بندګي کوئ، تاسو خو د دوی بندګان یې. که دوی وایي چې اسرائیل مسلمانان دي تاسې ورسره منئ، که دوی وایي چې اسرائیل بد خلک دي تاسې ورسره منئ. یعنې هر څه چې ستاسو پوځ او ستاسو دغه جعلي پیران چې کوم دي، جعلي شیخان هم چې کوم دي، جعلي مفتیان هم چې کوم دي، کوم دا وایي دا منئ. دې نه علاوه تاسو نه له اسلامه خبر یې، نه له دین نه خبر یې، فقط نوم د مسلمانۍ در باندې ده او دغه ګیر او برېت هم پرېښي، او دا خو ډېرو خلکو پرېښي، یوازې په ګیر او برېتو خو سړی نه مسلمانېږي او نه ایمان تازه کېږي. دغه شکل ته دې ته یو ځل وګوره، دغه نه دې پته لګېږي ستاسو خبره. د فرانس چلۍ پرېږده، ته خپل هغه پاکستان کې چې دی اولادونه د اولاد صرف په مور سره غلط کار کړی دی، هغوی ته ولې امن نه غواړئ؟ هغه خور سره ستاسو په ټلویزیونونو باندې نشر شوي دي، موږ نه دي نشر کړي، په ټلویزیونونو باندې ولې هغوی ته امن نه غواړئ؟ ته یو ځل د هغوی غږ پورته کړه. خو ښکاره ده چې ته د غلام یې، او هغوی چې هر جګ در باندې خوري ته به یې خورې، ځکه ته خو حیثیت نه لرې، ستا خپل ته حیثیت نسته، په همدې چغو ځان ساتې، په همدې چغو باندې مدرسې کې کومه نیمه ډوډۍ درکوي، بس خلاص نور خو ته هېڅ پرځم نه یې او نه بل ځای کې کار کوي.